زما نوم مرزاحسین دی. زه د کوټو جېکټو کاروبار کوم او دا کوټونه جېکټونه کې دی دلته په کورو کې جوړیږي. زه دغه جوړوم په ګرده ګرمي کې جوړوم بیا دلته شیدوم خپل کور کې بیا ماسم ټنډه کې سو زه راځم بازار ته. زما دکان په بازار کې دی زه دلته خرڅوم. مطلب دا په پوره پاکستان کې په بلوچستان کې دا ګرده ځایو کې دغه زی کپړه بټن زیپ هر شی دلې اخلم بیا خلک ته ورکوم بیا جوړوم بیا راوړم کښېږدم په ګرده ګرمي کې دلته کښېږدم دغه دا مال مې دی دا کښېږدم بیا ماسم کې دغه سوزانې راغلی بیا د دکان ته وړم بیا خلک ته ورکوم په هول سیل هم ورکوم په ریټیل هم خرڅوم. دا په دې خاطر خلک خوشي کې اول خو خبره دغه ده چې دا زموږ خپل په ملک کې دی لوکل مال دی او مضبوط دی او دوسرا ګرم دی او کپړې مپړې مضبوطه دی په دې خاطر خلک خوشي. او چاینا والا کوټونه کې دی یو دانه په 4000 روپۍ په 3000 روپۍ دی په دې خاطر خلک نسي وسې وتلېږي او دا کې د ارزان دی 6 کوټې په 1000 روپۍ په 900 روپۍ دا خلک ته ملاویږي. دا په دې خاطر خلک ډېر خوشي دغه په دکانو هم جوړېږي دلته دکانونه هم سته او په کورو هم جوړېږي په دکانو هم جوړېږي دلته هم جوړېږي په میر آباد کې په پشن آباد کې په خروټ آباد کې دا خلک ګرده دغه مسکینان خلک کې دی په دا اخته دی مطلب کې یو ګوله پیدا سي. دا موږ خپله جوړوو یو خو دا ګایم مضبوطه ده او بل د استر چې دی دا مطلب بار استر دی مضبوط استر دی موږ خپله جوړوو او اډر هم جوړوو ټکې کار هم کوو او مرمت هم کله کله سره کوو. نیټ څه تصویر راته راوړي یا یو بیګ راوړي یا جاکټ راوړي دا شی غواړم سیم چې زموږ هغه شی جوړو انشاءالله هر کار خپل کوو کټینګ دی مطلب راوړل دی جوړول دی خپل کوو انشاءالله بس مضبوطه دی خلک خوشي انشاءالله بارام یې کار لرو خلک خوشي په دوبي کې بیګونه جوړو سکول بیګونه سفري بیګونه پاړو ولا بیګونه او په داسې ځن کې دا جېکټان جوړو بازار لپاره یو جېکټ ډېری جوړو په 1500 هم جوړیږي په 2000 هم جوړیږي په 3000 هم جوړیږي او دا بازاري مو جوړو په 350 روپۍ بازاري ټکې کار ولا تقریبا په میر آباد کې بالکل نه په میر آباد کې سلويشت کورونه یا 50 کورونه په میر آباد کې اخته دي پشن آباد کې کم سے کم یو اتیا 90 یا سال کورونه دلته اخته دي په خروټ آباد کې خو یاره په درجنو اورتونه کورونه دي یاره تقریبا اگر تاسو وایم د 1500 کورې بالا یا د 1000 کورې بالا په دا اخته دي دغه کارونه کوي او خپل رزق له بچان لپاره پیدا کوي حلال رزق.